سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به زه تاسو ته د مراکو د غوښې د پخولو یو ترکیب درښکاره کوم چې نوم یې تنجیه دی. نو ویډیو د سره وګورئ، د ډېرې خوندورې او مزیدارې غوښې چل به زده کړئ. د دې لپاره موږ د غوا د پتون 2 کیلو غوښه راغستې ده، دا پکې وراچو. د غوا غوښې په دغه اډوکي کې پکار ده چې دغه مازغه ووسیږي. 10 غوټي اوږه موږ دغسې سپینه کړې ده، نو دا به ور واچو. یو دانه غټ لیمونه به اوبه وباسو او دغه به هم ور واچو. د لیمو دغه کمې دانې چې ورته ورغوزارې شولې دا به ترې لرې کړو، ځکه چې دا بیا د غوښې خوند خرابوي، یعنې ترخوي. یوه وړه قاشوغه مالګه ور واچوئ یا د خپلې ذایقې مطابق. یوه غټه قاشوغه زیره، لږ غونته کې زعفران، 2 غټې قاشوغې کوچ یا کولی شئ سوچه کورني غوړي هم ور واچوئ. شپږ غټې قاشوغې د زیتونو تیل، 6 غټې قاشوغې د خوراک تیل یا کولی شئ غوړي هم ور واچوئ. 2 پیالې اوبه، کولی شئ تودې ور واچوئ، کولی شئ یخې هم ور واچوئ. تر دې ځای پورې مسالې ورته مراکویان ور اچوئ. اوس ورته موږ خپلې مسالې ور اضافه کوو. نو یوه وړه قاشوغه کورکمان، یوه وړه قاشوغه ګرمه مساله، یوه وړه قاشوغه تور مرچکې، او د خپلې ذایقې مطابق شنه مرچکې. نیمه وړه قاشوغه ټکېدلې دڼیا. دا شیونه پکې زموږ د خپل طرف نه ور اضافه شوي وو، دا ور واچول، یعنې د خپلې ذایقې مطابق. اوس به یې دغسې وتړئ، سر به ورله بند کړئ او ښه به یې د یو بل سره دغسې ولړئ. اول به یې په اور باندې کېږدو د 10 منټو دپاره په تیز اور چې بخار ونیسي. کله چې دغه شان بخار یې ونیو نو بیا به یې د 120 منټو دپاره، یعنې د 2 ګنټو دپاره په درمیانه اور باندې یا د درمیانه اور نه لږ کم باندې کېږدو چې دغه بخار نه ونوځي. 120 منټه ډېر زیات ضروري دي، یعنې باید یې همدغسې وکړئ، ځکه چې دا د غوا غوښه ده، غټه غوښه ده، په کم باندې نه پخېږي. خو تر اخره پورې پکار ده چې دا بخار هم دغسې نیولی وي چې د بخار نه درنه ونوځي، ځکه چې اور ورپسې بیا ډیر کم کړئ نو دا بخار نه بیا وځي. نو دغه دی اوس دا دی بخار خلاص شو. ډیره لذیذه او خوندوره غوښه راځي. دا غوړي چې تاسو ته کوم ښکاري دا د زیتونو یعنی اولیو غوړي دي، نو دا د دې یو قسم شوروا غونته کې ده او د زیرې خپل یو ډیر مزدار او خوندور خوند پکې وي. نو ډیره یو خوندوره غوښه راځي، لازم یو واره پخه کړئ. غټ اختر هم رانږدې دی، نو په غټ اختر کې به هم دا ډیره زیاته مزه وکړي. نو دا شوله زمونږه تنجیه. کو زمونږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول درنه هیر نشي. د
د خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. کو یو نیم کس وایي چې زمونږ سره پکې دا مسالې کمی دي، نو کو دا منګه خپلې د خپل ذایقې مطابق دا کمی مسالې ورچولې دي، کو دا د سره نوي نو دا مو ورچوي. خو دغه د مراکو دغه کم اوریجنل ریسیپی چې دا او دغه مسالې یعنی د زیتون تیل او دا نور شیان چې دي دا پکې لازم ورواچوي. نو وس تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.